که تاسو ما سره مینه کوئ نو تاسو به زما په حکمونو عمل کوئ او زه به پلار ته خواستو کوم چې تاسو ته بل مددگار درکړي چې تاسو سره به مدام وي هغه د حق روح دی کوم چې دنیا نه قبلوي ځکه چې دنیا نه خو هغه ویني او نه پیژني خو تاسو هغه پیژنئ ځکه چې هغه تاسو سره اوسي او هغه به په تاسو کې وي زه به تاسو یتیمان نه پرېږدم زه تاسو له واپس راځم لږ وخت پس په دنیا ما نورو نه ویني خو تاسو به مې وینئ ځکه چې زه ژوندی یم نو تاسو به هم ژوندي یئ په هغه ورځ به تاسو پوه شئ چې زه په خپل پلار کې یم او تاسو په ما کې یئ او زه په تاسو کې یم څوک چې زما حکمونه مني او په هغې عمل کوي نو دا هغه خلک دي چې ما سره مینه کوي او څوک چې ما سره مینه کوي زما پلار به ورسره مینه وکړي او زه به هم د هغه سره مینه کوم او خپل ځان به ورته ښکاره کړم بل یهودا ته تپوس وکړو مالکه دا څه وجه ده چې ته به صرف موږ ته ځان ښکاره کړې او نورې دنیا ته نه عیسی ورته جواب ورکړ څوک چې زما سره مینه کوي هغې به زما په کلام عمل کوي او زما پلار به د هغې سره مینه کوي او زه او پلار به هغې ته ورشو او د هغې سره به اوسو څوک چې ما سره مینه نه کوي هغه زما په کلام عمل نه کوي او دا کلام چې تاسو یې اورئ دا زما نه دی بلکې دا د پلار کلام دی چا چې زه رالیږلی یم تر څو چې لا زه تاسو سره یم ما تاسو ته دا هر څه وفرمایل خو مددگار یعنی روح القدس چې پلار به زما په نوم راولیږي هغه به تاسو ته هر څه وښیي او درته به هغه هر څه در یادوي چې ما تاسو ته فرمایلی دي زه تاسو ته سکون پرېږدم زما خپل سکون هغه چې دنیا یې نشي ورکولی نو مه پریشانه کیږئ او مه یریږئ تاسو واورېدل چې ما درته وفرمایل زه درنه روان یم او زه بیا تاسو له واپس راځم که چېرې تاسو ما سره مینه کوئ نو تاسو به په دې خوشحاله شئ چې زه پلار له روان یم ځکه چې پلار زما نه لوی دی ما تاسو ته اوس د دې پیښېدو نه مخکې دا وفرمایل نو چې کله دا پیښ شي نو تاسو به ایمان راوړئ زه به پس د دې نه تاسو سره ډېرې خبرې ونه کړم ځکه چې د دې دنیا سردار یعنی شیطان راتلونکی دی خو د هغه په ما هیڅ اختیار نشته زه هغه کار کوم چې پلار څنګه حکم کړی دی نو ځکه چې دنیا په دې پوه شي چې زه د پلار سره مینه کوم نو راځئ چې د دې ځای نه ځو